رونو د حضور پاک علیه الصلاۃ والسلام مینه مه هېروئ. پرون لاره کې را روانم د ایبټ آباد سره څنګ کې یو ملګري موبایل وکړه، رابطه یې وکړه. نو ما ویل وایي ګډي ټیم در سره وي، زه خبره درته کوم مالې وایه. وایي چې تاسې بیانونو کې دا خبره ډېره ډېره کوئ چې د امام الانبیا په شکل او صورت طیبه مبارکه کې شیطان نه راځي. مالې او جی بالکل دا حدیث مبارک دی. نو ما ته وایي چې مولوي صاحب خوب میں کتو د آقا انعامدار جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ملاقات اللہ را نصیب کو. ادا ستاسې درود شریف فضیلت میں اوریدل او داغه برکت سره زه په نبی علیہ السلام ډیر درود وایم، دا مې ارمانو. نو هغه ارمان وی الله پوره کو. نو ما ته وی چې مولوي صاحب تا چې سویلو په بیان کې اما خپل امانت مو رسولو. نو عزیزانو درود شریف دا مه هېروئ، ډېر ډېر وایي، سکون پکې دی، د زړه د اولاد فرمان برداری پکې ده، مالداری پکې ده. او زه وایم چې څوک درود ډېر ډېر وایي ان شاء الله د قبر په ملاوېدو کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم تعارف او پیژنګلو به ډېر زر وکړي ان شاء الله. نو درود شریف به ډېر ډېر وایو. خوښه مو ده که زمونږ امام الاولیاء خطیب عصر مولانا عزیز الرحمن هزاروی صاحب نور الله مرقده د هغه مبارک لوی کرامت داو چې هغه به د کتو نو تا به ویل چې زه په نبي علیه السلام درود شریف وایم، ځکه هغه درود شریف خپله ډېر زیات ویل. او یاد ساتي درود شریف کې کمال دا دی سړی ښایسته کوي. دا زمونږ د دیوبند اکابر د هغوی چې څومره ښایسته دي نو هغوی په اعمالو کې زیات توجه د نفي اثبات ذکر ته ورکوي او درود شریف ته ورکړې ده. الحمدلله تاسو هم درود شریف ډېر ډېر وایي. خوښه مو ده که ډېر ډېر وایي. ښه رونو اوس خو فتنې هر یوه فتنه یهود لګې دی او مونږ ته تحفه کې را لېږي. که تاسو وکتل داسې وخت راغی چې زما د یو چا سره نه لګېږي، زه فوراً په هغه فتوا لګوم چې ده پسې مونځ نه کېږي. د هغه زما سره نه لګي، هغه هم داسې کار کوي. حقیقت بدل دی. هغه فتنه دوی جوړه کړه د علماو په منځ کې انتشار واچولو، فایده ډایرک لاړه یهودو ته. تاسو نن فیسبوک اوس دی که څه بلا ده موبایل کولاو کوي، موږ پکې نیغ ناست یو، دا ډزې دي چې په یو بل باندې کوو. فایده ترې نه کمه ده او نقصان یې ډېر دی. په دې د مانه علما نه خفه کېږي او کېدای شي ډېر ملګري به خفه شي. خو د الله په ذات مې د قسم وي چې زه د زړه د در نه دا خبره کوم، د کې به دومره خیر نه وي. انفرادي دعوت شروع کوي، اجتماعي دعوت شروع کوي، امت په دومره لوی فتنه کې واقع شو، زمان نوجوان نسل تباه دی. خلقو بویل دشمن ته زهر ورکا، ورونو زهرو نه خو به تا بچي پلار به ته ساتلی، حتی د موږو دوایي به کور ته راوړه. ستا مور ته به ویلې ګورې خیال کوه ما د موږو دوایي راوړې، د منګکانو مې راوړې، د ماشو مې راوړې. ګورې چې ماشومان یې ونخوري، ماشومان نه چرګان به هم تېنه لرې ساتې. لیکن یهودو هغه فتنه را اولېږله چې څه تعاون یهودو وکړو، څه تعاون تاسې وکړو بچو سره. د یهودو فتنه مضبوطه کړه، هغې له مو قوت ورکو. زما نوجوان نسل تباه دی. مونږ خو په دې جګړه ده چې جنازې نه بعد دعا شته که نه، مونږ جګړه په دې ده، زمونږ جګړه په دې ده. لیکن یاد ساتئ ما یو غم یو درد تاسې ته نن په منبر باندې راوړی او درته پیش کوم.
د خدای په ذات او جلال دی زما قسم وی کومه فتنه چې يهود اوس روانه کړي زما اوستا نوجوان نسل تباہ کو هغه ته یو گیم وی او ما ته پرون بیګاوم چا خبره کړي نن سار تقریبا 10:30 بجے ما ته موبایل شوه ما ته وی مولوی سے په منبر دعا راته وغواړه مشکل راته جوړ دی څه مشکل درته جوړ دی ما ته وی زما زوی دی شپږ میاشتې کېږي ما ورته واده کړی نن موبایل شوه نن راته زړه مې دننه جاړي خدایا مونږ چاته لاړ شو الله مونږ نن په کومه مدرسه کې ځان له د روح علاج وکړو کوم اسپتال ته لاړ شو الله کرونا وایرس هیر کو دا غم درته اوس وایم انشاءالله چې ستاسې په زړه کې ذره ایمانی درد به درته میلاویږي موبایل راته کېږي شپږ میاشتې مې د زوی د واده وشوې ډېر د عزت خاندان کې مو ورته ټبر کړی او جړل یا ډېر د عزت خاوندان دي حتی دغه زنانه چې کومه ده دا د قرآن کریم بهترین عالمه ده فارغ شده عالمه ده زوی مې په یو بیماری مبتلا شوی او د واده نه 3 میاشتې بعد مال په سب بیماری باندې په موبایل کې چې دا کوم گیم دی پبجی دی که څه بلا دی خدای په ذات مې د قسم مې کماته نه مرضی نو که په نامه کې غلط شم خیر دی وایي دا گیم یې کولو میش ور سره زما دی انګور زړه وخوړلو یا خاونده ته ټوله شپه په دې غم مبتلا یې دا پرېږده مونځ درنه د سار قضا کېږي وایي د پیر په شپه باندې ټوله شپه لګیو په دې غم کې مبتلا و سار ورته اذان وشو ښځه ورته راغله چې یا خاونده شپه خو دې ټیله په دې غم کې تېره کړه خو د سار اذان کېږي وایي چې الصلاة خیر من النوم خوب خو دې اونکو خو بس که دا سیز تانه خو د پلار مینه م هېره کړه تانه د مور مینه م هېره کړه اخر کې ورته ویلي زه ستا ټبر یم زما مینه م درنه هېره کړه په دې غم باندې مبتلا دا غم پرېږده ښځې ته ویلي په ما څه کې 1 2 3 په ما په 3 کاڼو طلاق ما پرېږده نو پلاری په جړا شو پلاری په جړا شو دا سارنه موبایل درته وایم پلاری وای بالکل خبره تینه ورکه شوله زه ورته هلو 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 موبایل بند شو 15 منټه یا 6 منټه بعد دا بیان به اوس هغه اوري به راته موبایل ملاو کو ما ته وای زوی ته مې زه کېناستم چې او بچی ځان دې تباه کو قوم پې غور دې راته جوړ کو وای ما ته وای چې ستا او ستا د خدای مې هم داسې کړي اے نوجوانا اے نوجوانا اے مسافرہ اے غیرتی ځوانا د دې ګیم پیدا یهودو ته لاړه ته یې د ښځې نه خلاص کړې ته یې د پلار نه خلاص کړې ته یې د مور نه خلاص کړې حتی د ایمان نه هم پسې خلاص کړې سوال درته کوم نوجوانانو بیا درته قسم خورم د دې موبایل کې چې کوم کارډ ورچي به په دې کې یو سودا روانه ده زه دې داسې لباس جوړ کم زه پکې ټوپۍ اخلم زه پکې جامې داسې جوړوم زه پکې اسلحه اخلم پیسې جمع کوي تصوري باچهي ده هېڅ شی نشته حقیقت کې نورونو سوال درته کوم دا سیز پرېږدئ زمون حکومت ور باندې سټیم پابندي لګولې وا الله دې بیا د حکومت توجه دې طرف ته راواړي او زه حکومت ته یو خبره کوم ادارو والا هم دلته موجودي الله به په ورځ د قیامت تاسو په دین نیسي هغه ورځ نه ویریږي چې رب باچاوي قبرونو باندې الله زلزلہ راولي مړو ته الله وي پاسېږي اوچتېږي اے د ملک وزیر اعظم
تبم د قبر نہ پاسے گے اے د ملک چیف جسٹس قاضی القضات تبم پاسے گے اے د ملک امیر تبم پاسے گے اے مسلمانہ مولا تبم پاسے گے اے مسلمانہ پیر صاحب تبم پاسے گے اے مسلمان تبلیغی امیر صاحب تبم پاسے گے اے اجی صاحب تبم پاسے گے موتا ته یهودو په ګوړه کې زهر راکړل د دې کریډټ پیسې خرچه یهودو ته پیدا لاړه زما مسلمان زلمه د عالم خزنه محروم کو د پلار نه محروم کو حتی د خدای من نعوذ بالله من ذلک نو خمورا دا پبجی دے کدا بلس شیرے کدا هر بلا دا سمودا وړاندې هما داسم اوریدلو وای چې دا بوت ته سجده لګی چې د گیم کې نه نوځي وای به مسلمانانو هاي نه اتار جوړ کو نو هغه گیم نه هغه سجده د بوت لره کړه خو وای به په کعبه باندې ډزې کولې الله تاسو وای ما پرون چاته مال د صحابه واقعات ویل موږ سره بیان اوس پیدا سکړه ما مسلمان کی غیرت لارو ختم شو زما مسلمان نوجوان چې 300 روپۍ باندې کریډټ اخلي او موبایل کې وردن نه کوي بلار ته دا تاسو کړي چې و بچیا دا 300 چې تا زمانہ واغه سدا چې تلاړي د مدرسې چاندای جمعه چاندای نو پیسې خو یو نه ورکو خدا پلیت پلار لګي دا بے غیرت پلار د زوی په مخ کې وې دا مدرسې به خدای سره تر رسیدا جمعهتونه دا بے غیرت پلار دا ونه ول چې زویا د دې پب جی پیسې چیر روانې دي ته زما د جبنه وباسه اسرائیل ته رسې چې د فلسطین والا واړه بچن را اونیسی او لکه د چرګانو تین سرونه کټ کړي دا پیسې ستا ال تلاړي او قاتلا او قاتل پلارا که یهود ارز ظلم کوي ستا دا 300 روپۍ پکې پوره شریکی تور سره بس خوخه مخبله ده خوخه مخبله ده الله نه ویریږي دا الله نه خوف کوي خپل بچی کنټرول کوي منګ به د دې غمو کوي د ګوره لګي دی يهود او نصارا هر یو ډله را اوستلا د مسلمان خلاف سازش روان دی نزو اسامه بن زید چیرته وګورم خدایا اوس برا بن عازب چیرته وګورم خدایا د احد میدان ته می سردار کونین تشکیل وکړو علما ناس دي جمعه روز تقریر وکړو خطبه اولوستا مازیګر منځنه بعد تشکیل روان دی مجاهدین روان دي احد میدان ته امام الانبیاء کمانډر جرنیل زما محبوب پیغمبر دوزغر اچولی محبوب می چې دا سړان لاړو نیمه مزلو شو صحابه راجم کړل د لخر معاینه کوم زګورم چې دیکي بوډاګان نه ماشومان نه و محبوب استاد شان قربان شمان استاد غوان بوډاګان زما د بوډاګانو په شانتی ندي او محبوب استا واړه الکان دا زما د وړو الکانو په شان ندي و محبوب استا د شان قربان شمان و محبوب استا د وخت الکانو نه قربان شم و محبوبا استا د وخت بوډاګانو نه قربان شم سردار کونین مبارک می پکانی باندې ودرېدلو دوکانی په یو ځای پراته دي سیدنا ابوبکر صدیق یا رسول الله پدی کانی ودرېګا سردار کونین یو کانی ته اراده کړې د پاکانی باندې ودرېږي چې محبوب علیہ الصلوۃ والسلام بلکانی تخپه مبارک پر تکړه دغه طرف کانی نه یو आवाज راغی اے د الله محبوبا په انتظار زوما خپل په هغه کانی کې خدلا زما ارمان پورا نشو سرداری کونین په یو کانی باندې خبراوړو په بل کانی مخ پکې خدلا ابوبکر
ورته وی ابو بکر زه چې فریاد اورم هغه فریاد ته نه اورې نو که په دې کاڼي ودرېدلم دا بل کاڼی جاړي نو په دواړو مې چې دواړه خوشحاله شي محبوب ودرېدلو اعلان کوي ودرېږي ټول صحابه کرام صحابه ودرېدل سوارلس ماشومان دي د دیارلسو د سوارلسو کالو عمر دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل و بچیت لار شکورتا و بچیت لار شکورتا و بچیت لار شکورتا سوارلس ماشومان جدا شو امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرمائی وی دو الکان جدا شلو یو الک په خلقو مینس کی ادریدلو بلتوی اے د خدای بندان خپکی گما د خدای درزاد پار لک زوری اوسا زبطال پورز د قیمت باندې د حوض کوثر په خوا کې حضور پاک ته اجاړما نو اے د خدای بندان اے کاکا جی لک ځان ټینګا زبستاو ګوبان ادریګما چې پیغمبر علیہ السلام وی ته د بدن نغټ ته ایثار شا ید سور لسمی صدی مسلمانانو زد اسامہ بن زید در چاہتا بیان کما و نوجوان نسل اللہ نحیاؤ کا دا اللہ نویرے گا دا تمر بلاستا دا خیر دا پارا ندر آگلے نن زمان مولانا صاحب جب کی پروتی مولانا صاحب جب توڑان دی کی گی مخته مسله باندې کی دي نو چې ما پس شاته مقتدیان ولار دي ما ته وی مولا په بر ګړون شي ما ته خراب سیز ده او تا ځان ته بوت غوندي مخته کی خودلو دا به کې بنای ادا کنه جواب راکې یاره جی مونږ خیر مونږ په بخاری ګورو مونږ په ترمذی ګورو مونږ په فتاوا چولې را مونږ په فتاوا دارالعلوم دیوبند ګورو مونږ په فتاوا حقانیه ګورو مونږ په فتاوا شامی ګورو زویم شامی کتو په دې باندې اجر نه ملاويږي يهودو داسې جال برابر کو کتابخانه بشار شي کتابونه به ختم شي ګوره یاد ساتي علما ناستی د قران په کتو راغستو کې اجر او ثواب دی خود موبایل د قران په کتو کې ثواب نشتا په کتو اجر نه ملاويږي تلاوت اجر به ملاويږي خود کتو اجر نه ملاويږي موتانه قران واغستو موبایل راکو بے پدے موبایل کے قرآن کریم پر ہوتے بخاری پر ہوتے ترمذی پر ہوتے ابن ماجہ پر ہوتا تھا نسائی پر ہوتا تھا ابی داؤد پر ہوتے خو یو طرف تا پدے کے دا انگریزانو بربند تصویرون پراتے دی پیمانی ہوئے دا ڈیران دا پاسا بتا سے تلاوتو کی جواب را گئی دا سنا جواب را گئی اللہ نہ ہوئے رہ گئی پڑیران بانے جزب تلاوت کو ما با پرے دائی وی مانی ہوئے چستا وڑو کی بچی سر سپاروی او اگا پا ڈیران والاری ستا زمیر دا منی چی اگا بچے دی سپارا پلاس ڈیران بانے ادرے گی جواب راکی منی جواب راکی منی اللہ نہ ہوئے رہ گئی بیا دوا گن کی گن پراتے تب کی قرآن وردن نکو ستا تے زرنے تو قرآن اہمیت ختم کو تو قرآن شان ختم کو قرآن منصرد مولیانو حضراتو بیو دا مسئلہ وا چتا سے پدی دیرہ کی حلے اسقاط کے قرآن گرزوئی دا یو مسئلہ وا زمان دی علماء بس خبر کولا لیکن اغیب جواب بیو دا کولو چی دا جنازہ روانہ دا جنازہ چی پا کمالات فیری کی پدی لار باندے ڈیران ہم دے پدی لار ویانا ہم دا پدی دادی او پدی دادی او دا قرآن لاس کی نیولے دا قرآن بے دبی دا کنا دا منگول چلو دا قرآن بے دبی منگ با قرآن کریم حل استاد کے نگر دو خبر ختم شوا مولانا صاحب اللہ نہ وہ یرے گا تو اسرا پاسے گا دونیم کسان در تناستی و اجڑا پا سر دی رومان لا اچولے اجڑا دو کسانو تناستی دخپل شہرت تو پارا تا خو کلم پا دے موبیل ردونو کو خو زمان پا ستراو باندے رد کے اجڑا بے غیرتا تاکہ دا حیارا نگلا اگر تراوی چھو
عمر شل رکعت کړي اجرا ته نه د اتر رکعت دي د عمر په فیصله اعتراض کې بے غیرت استا په جب کې سلمہ پرته دا ګن پروته تور سره مونږ کې پدې رد ولې نه کې پدې ردو کا نن درې ورځې بعد یو را پاسيږي چې زه پیغمبر ما درې ورځې بعد یو را پاسيږي زه صحابه نه منم درې ورځې بعد بل